و دا اللہ بندہ شرمیگم نا خدای دې ورک نکا اوس ته لګیای د الله نه شکایتونه کوي خلکو ته دا بدترین غل دی زه شاید وروسته به منځ کو زه قضا کېږي خو نه خدای مهربانه ذات دی زه ښځه پیر بابا دې راوغوښته چې شی وکړي اور کې دننه شي 5 وخته به لمونځ کوي او بیا سان هم داسې ډېر بزر ولا بله شپه تهجد ته هم پاڅېدلی هم کله ناکله پاڅېږم نو ولې خو ما ته یاد نه دی اوس تا خدای انصاف روزي کا د دعای قنوت په ځای باندې قل هو که پکې ووایو صحیح ده الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطواهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دروخان الله طول قدر من منوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دادے یوزل بیاز عبدالاحد خاکسار ستاسو پدران خدمت کی ابتدینی خبرونه کی لتاسو سرستاسو پچو پڑ کیم زمونگا ننانی خبرونه اغد اللہ جل جلالہ پا فضل باندے یو موضوع تا زانگڑ شوی دا اغدا چی قناعت کول او صبر کول او ډیر مطالبه نه کول د باز خلکو غوښتنې ډیر زیاتی وي د ژوند نه زیات غوښتنې لري دی خلکو د پاره د اسلام حکم داده چې ګوره غمجن بشي ډیر غوښتنې مکوا اکثر په کورونو کې جنجالونه چې د خزه او د خاون راضی هم دغه جنجالي خزه تن هغه مطالبه کې چې داغي پورا کول د خاون په وس کې نه نو بس دا بیا ورته تندې تریو کې هغه ورته سکرا پورته کیای په خلو وهي یا پملا وهي هغه نه جنجال جوړ شي حتی مسله طلاق پورې ورسیږي الله مکا خبره دادا چې انسان باید دومره تم ولري د چانه څومره چې داغي وس کی وي او د رب العالمین جل جلاله نه تم چې څومره لري کم ده خو تبه غختنه د الله نه دومره نه کې چې ځان پکې غمجن کې خدایا دام راکو دام راکو دام راکو دام راکو دام راکو بل کار دی نه بس نه د خپل وس مطابق چې څومره ته ازمولای شي څومره کار سر ته رسولای شي یو سړی سوال کاوه نو سوال کې ویل چې خدایا پاک شل راته موټر راکې دیر راته ټریکټر راکې او خدایا پاک سلور راته خزر راکې او 50 راته بچی راکې
نو سړی ورته ویل د الله بنده ته چې دا 10 ټریکټر یې غواړې نو ځمکه دې کمه ده په دې باندې څه شی کوې ځمکه دې شته چې په دې واړی وایي نه وایي ښه چې موټر یې د الله نه غواړې ګراج لري چې پکې ودرې وایي نه ورته وایي ښه عمر دې څومره دی وایي عمر مې تقریبا 80 کاله دی نو ورته یې کور دې آباد شه کور دې د میردین جومات شه دې وخت کې ته 4 ښځې څنګه کوې او بیا د هغې نه بعد د 4 ښځو نه بعد ته 50 بچي څنګه د الله نه غواړې اخو ټوخ نه به یې غورځولی نو ته ځان ته فکر کوه د هغې مطابق سوال کوه نو داسې نه په کار چې یو سړي سوال کوه چې خدایه پاکه شل مې دی بچي مې وي او ښځه مې دې پیغلی دا د غلط سوال دی دومره تمه او توقع کوه څومره چې ستا په وس و توان کې وي یو سړی دا سوال کوي د الله نه سپین ږیری دی خدای ما بیرته ځوان کې دا خو صحیح نه ده الله یې کولی شي خو عادت د الله په دې جاری نه دی ولې الله تعالی کولی شي که نه زلیخه بیرته ځوانۍ کې یوسف علیه السلام ته رانوسته عزیر علیه السلام 100 کاله وفات ونه ساته 100 کاله بعد بیا ژوندی که مغه ځوان دی الله خو یې کولی شي خو د الله عادت په دې جاری نه دی عوف ابن مالک اشجعی رحمه الله فرمای چې منګه 9 نفره یا 8 نفره یا 9 نفره د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره ناستو امام غزالی رحمت الله علیه دا روایت ذکر کوي په مکاشفۃ القلوب کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته ویلې اے زما ملګرو آیا د الله پیغمبر سره بیعت کول نه غواړئ مونږ ورته ویلې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم آیا مونږ تاسو سره بیعت نه دی کړی یعنی مونږ مسلمانانو بیعت مو کړی بیا رسول الله مبارک فرمایل آیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره بیعت نه کوي نو مونږ خپل لاسونه اوږده کړه ویل چې مونږ الله جل جلاله سره او د الله جل جلاله د بنده او رسول سره بیعت کول غواړو نو لاسونه مو اوږده کړو بیعت هم ورسره وکړه مونږ یو نفر ویلې یا رسول الله مونږ خو تا سره بیعت وکړ نو تا سره مونږ اوس په څه شي باندې بیعت وکړو مغه اعمال خو راته وښیه بیعت مې په کومې خبرې باندې کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل تاسو ما سره بیعت په دې وکړه چې تاسو به د الله جل جلاله عبادت کوئ د هغې سره به هېڅوک شریک او برخوال نه جوړوئ 5 وخته به لمونځونه کوئ خبره به اورئ او منئ به یوه کلمه یې په ټیټ آواز سره وویله او بیا یې وویلې د چا نه د هېڅ شي سوال مه کوئ دا خبرې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکړې سوچ دې ته پکار دی څو خبرې رسول الله مبارک په دې کې کړي دي اول نمبر دا چې د الله عبادت به کوئ جل جلاله دا ضروري خبره ده باید چې هر مسلمان د رب العالمین جل جلاله عبادت په ښایسته انداز باندې وکړي په ښایسته طریقې باندې وکړي او 5 وخته وکړي دا نه چې سستی پکې کې الله دې موږ تاسو نه دا سستی ختمه کړي بعضې مسلمانان ورونه هغې چې راشي د خپل کاروبار نه شکایت کوي کاروبار مې نشته دی څه وکړم ولا بیخي بس خواري مې ډېره ده او حرام هم نه خورم بس ژوند دی تېرېږي ولا چې بیخي مې کاروبار کې برکت نشته چې پوښتنه ترې وکړې وروره مونځ کې او حلال لږ زره سستې هم پکې نو د خدای بنده نو مونځ کې ولې سستې او بیا چې ورته رښتیا ووایه دروغ به نه وایه سبې مونځ کې ولا مولوي صاحب داسې بعضې وخت کوو نو یعنې هغه کوي هم بعضې وخت همیشه خو تېنه قضا ده که بیا ورته ووایه چې وروره کله چې ته وتر کوې په هغې کې دعای قنوت یوه دعا ده که تا ته یادي ښه نو مولوي صاحب خو په دې زړه ورشي چې زه ولا مونځ کې دعای قنوت یاد دی ورته وایي چې دعای قنوت مازدیګر مانځه نه بعد وایه الله تعالی به دې د غیبو نه اسباب برابر کړي نو دی به ورته وایي چې مولوي صاحب محترم چېرته یو وړه دعا نشته ولې خو ما ته یاد نه دی
وستا خدای انصاف روزي کا ته په دې نه پوهېږې ته به دا عبادت څنګه کوې اوسه پورې دی په دې 80 کالو کې دا عبادت چې دې کوو نو دا د بغیر د اللهم انا نه کړی دی په دې کې خو نورو دعاګانې هم راغلي دي دا دعا چې علماو ټاکلې دا خو دې دپاره ده چې ته به سنا څه کوشش او محنت او خواري کوې دا خو یاد که که نه وایي د کونډې زویه څه خو بویه که نه دا خو باید چې درته یادي وایي نه صاحب ما ته یاد نه دی نو دومره بیا ورته مولوي صاحب شروع شي ښه صاحب دا دې یاد نه دی ته مونځ څنګه کوې ولا مولوي صاحب دې پښتنې ته هم راغلی وم د دعای قنوت په ځای باندې قل هو که پکې ووایو صحیح ده و د الله بنده شرمېږم نه دا 80 کاله عمر دې تر که 50 کاله عمر دې تیر که په دې دومره وخت کې تا صرف اللهم ان زده نه کړه نو چې ته دومره بې خوندي کې نو الله تعالی به مو کې چې داسې یو بې غیرته بنده مې دی ورکې که دونه قوت لا یموت ډوډۍ ورته ورکړم چې صرف مړ کېږي نه نور ګټه به رانه ونه ګوري ګټه د الله نه ښه غواړو روزي د الله نه ښه غواړو پیسې د الله نه ښه غواړو زندګي د الله نه ښه غواړو بچي د الله نه ښه غواړو ښځه د الله نه د ټولو نه ښایسته غواړو زندگی د ټولو نه مزیداره غواړو او عبادت راته نه راځي قرآن مو نه دی ویلی ذکر اذکار نه کوو منځونه رانه پاتې دي دا څه شی شه لږ احساس پکار دی لږ احساس پکار دی زمونږ استاد محترم د یو سړي نه پوښتنه وکړه هغه ځان ډېر نیغ نیغ کو دی ورته چې والکه وایي چا وایي ثنا درځي او ورته یو مولوي صاحب کله ناکله جمعې په ورځ بعضې وخت کې راشي نور نه راځي او ورته ویل کور دې وران شه ثنا جنۍ درته نه یادومه ثنا سبحانک اللهم درته یادوم دا دې یاد دی وایي چې ولا مولوي صاحب داسې پکې غلطېږم هلک زره دا خبرې دې دپاره کوم عزتمندو چې موږ تاسو عبادت کوو خو د عبادت لذت نشته د عبادت خوند نشته په صحیح طریقې باندې نشته نو څه وکړو د الله نه بیا ښه ګیله کوو ما مخکې م ویلي دي الله ته ګیله پکار ده الله نه ګیله مه کوه الله ته ګیله وړاندې ربه ته زما ربې زه ستا بنده یم خدای چېرته لاړ شم ربه د چا نه وغواړم دا ټولې ګیلې الله ته وړاندې کولی شي خو د الله نه ګیلې خلکو ته مه کوه ولا مونځ هم کوم ذکر هم کوم ولا چې کار مې ښه نه دی خدای دې ورک نه که اوس ته لګیا یې د الله نه شکایتونه کوې خلکو ته او بیا سان هم داسې ډېر بزرګ ولا بله شپه تهجد ته هم پاڅېدلی وم کله ناکله پاڅېږم نو ته دې ورک شي او ستا دغه کار دې ورک شي ته چې د الله تعالی د رضا دپاره عبادت کوې ما ته ولې یادی معلومیږي دا چې دا خبره را اخلي او زما په سپېږمو یې را منډې خو معلومیږي دا چې خپل عمل دې ما ته ښیي که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي ای صحابو په دې ما سره بیعت وکئ چې د الله جل جلاله عبادت به په ښه طریقې باندې کوې او دا ګوره زه چیلنج سره وایم دا زه دعوې سره وایم د ډېرو نارینهو نه د ښځینهو منځونه ښه دي په قلاره مونځ کوي ټول نه یادوم هغې کې هم داسې د چرګ غوندې ټونګې وایي ټنګه 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 بس هلته به ماشوم بیا مخې ته تېر شي دی به پسې ګوري خصوصا دا نیاګانې نه دي دا بوډۍ سرونه بیا تړلي هغه رنګدار دسمال باندې بیا سر تړلی خو چې ماشوم مخې ته ورتېر شي صاحب دی ورپسې ګوري ته یې که تورخم دروازې نه اوړي و د الله بند ته خو الله ته ولاړې نو بعضې زنانه داسې دي چې هغوی په دې مونځ کې پیښې کوي هلته به ماشوم منډه کې دی به دلته په خندا شي کله چې سلام واړی و مور د قربان شو جار شو فلان شو بستا دروغ وایي ورته بیا چې لږ ورانه کې کړه سپېړه په مخ ورکړي نو ماشوم نه څنګه قربانېږي چې دروغ بیا ورته وایي البته اکثریت داسې دي چې نارینه منځونو کې تیز دي رکوع سجده برابره نه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو غل پیژنئ صحابه کرام ورته وایي یا رسول الله خو غل عام سړي ته وایي که نه چې کوم سړی غلا کوي او ورته وایي نه بدترین غل هغه دی چې په مونځ کې غلا کوي قربان یا رسول الله مونځ کې څوک غلا کوي وایي او چې چا رکوع او سجده سمه نه دا بدترین غل دی بدترین او ښځینه بیا یو بل جنجال کې بازي دي بېنمازۍ کې مبتلا دي او که ته ورته ووایې چې مونځ ولې نه کوې لنډ ورته وایي چې مریض یې اوس څوک داسې دي چې هغې نه پوښتنو کې رښتیا وایي که دروغ وایي ماشوم را باندې متیازې کړي او لمن مې مردار دی دې سر خوړلي را باندې متیازې کړي دي ته بیا ورته وایې که نه قسم خو ورته نه شي ورکولی
خصوصا چې کله ډوډۍ تیارای او کوم واده ته تللی دا خزینه تاسو دا تجربه وکړئ کله چې ډوډۍ تیار شي او دغه وخت کې ورته وایي چې پاسې کې منځونه وکړئ او چې بیا ډوډۍ اچو یو بل ته وایي خورې زما کالي پاک نه دي ولې ماشوم را باندې متیازې کړي زه شاید وروسته به منځ وکړو ځه قضا کېږي خو هسې نه خدای مهربانه ذات دی ځه او خدای مهربانه ذات دی ځه تا درته چا ویلي خدای خو مهربانه دی خو الله تعالی خو بیا قهار هم دی که نه قهاریت به هم منې داسې نه ده یوازې رحمانیت به نه منې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورپسې وایي د الله سره به شریک نه جوړوئ صحیح ده د الله سره شریک نه جوړول دې کې بیا زمونږ او ستاسو نارینه الحمدلله ډېرې ښې دي زنانه بیا په دې غضب کې مبتلا دي کور کې ډوډۍ به پخئ او صاحب ډوډۍ به ترې تنور کې وغورځېږي یا پیره بابا راورسې یا لوی ځوانه په خیر راورسې ته وایې که چېرته ورته ډوډۍ کړې ده که نه چې لوی ځوان را روان دی لاره کې او دی وایي چې په خیر راورسېږي چې ټکر ونه کړي لاره کې ښځه پیر بابا دې راوغوښته څه شی وکړي اور کې دننه شي ستا دپاره په دې تنور کې هغه دننه شي جهنم کې اور شته که نه مونږ تاسو هغې اور نه پناه غواړو او دلته پیر بابا اور ته غواړي دا خبره صحیح نه ده دا عقیده درسته نه ده مدد چې غواړي د الله نه به غواړي جل جلاله هر چې هغه مرسته چې علما کرام هغې تشریح کوي خواص او عوامو کې فرق دی ګوره هغه اوازونه چې هغه د خواصو د خولې نه وتلي هغه عوام پورې مه مربوط کوئ هغه عوامو پورې تعلق نه لري که کرامتن دي لکه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغې بحث پورې نظم چې کوم ساریې ته آواز شوی هغه خواص دي عوام نه دي بعضې علما زمونږه هغې ورونه په دې کې تیزی کړی شي نو عوامو ته هم هغه څه بیان کړي چې د علماو نه لویه درجه ورته ورکړي او بیا میراب هم ډبی منبر ما ته دې څوک ثابت کړي او ما ته دې ثابت کړي د الله بنده د علم سره کم از کم یو په علم سره 3 پاوه عقل پکار دی ته د علم څنګه استعمالوې د خواصو فرق لاړه د عوامو فرق لاړه دا ولې علما کرام دا مجتهدین ولې څو طبقات دي فقها څو طبقات دي تاسو نه دي کتلي علامه شامی رحمه الله د طبقات نه ذکر کوي شرح قدر رسول المفتی کې ولې ذکر کوي دې دپاره چې طبقاتو پیژنه نو د هرې طبقې خبره ځان ته ده اوس وګوره که مجتهد خطا شي هغې ته پې ثواب دی خو که چېرته زما ستا غوندې سړی خطا شو په مسله کې نو ثواب دی څه نه ګناه ده د مجتهد خطایي پیغمبر وی ثواب دی او که چېرته رسا شو نو 2 اجر دي ورته که خطا شو یو دی ما تا که غلطي وکړه نو ځان به تباه و برباد کو نو د الله سره شریک نه جوړول د ښځینه او عقایدو باندې کوشش وکړئ یو د اولیاو بېادبي ده هغه باید چیرې هم نه کوئ بعضې ښکاریان پیدا شوي دي ګوره د دې په وجه چې موږ د عقیدو اصلاح کوو هغوی د اولیاو بېعزتي کوي اهانت یې کوي بې احترامي یې کوي دا نه ده پکار ځکه دا شعائر الله دي الله ورته عزت ورکړی دی نو ته څوک یې ته کوم کوجای چې ته د هغې نه دا عزت اخیستل غواړې نه خو د عزت نه به دا استفاده نه کوي چې ډرامې ته نه جوړې کړې هر څه په خپل ځای باندې درېم ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي 5 وخته به لمونځ کوئ لمونځونه به 5 وخته کوئ منګه یو وخت کړی 2 وخته نه کړی 2 وخته کړی یو وخت نه کړی 5 وخته کړی یو وخت نه کړی دا اوس څه شی شه او بیا چې کله ځوانۍ خبره لاړه شي ختمه کړي سپینګیری شي بیا به راشي نپلونو ته به کش ورکړی مسجد ته به راننوځي ټوخه طالبانو مسجد کې ویدی ټوله ورځ به سبق ویلی او بابا به راشي ولې زه 12 بجې راځم دلته نپلونه کومه نو کور کې کوه که نه کور کې د څوک نه پرېږدي مسجد ته راځم نفلونه کو کور کې کوه ولې چې بیا ته پوښتنه کې ولا مولوي صاحب لمونځونه رانه په ځوانۍ کې خطا شوي دي ښه صحیح دی چې خطا شوي دي که نه ګناه خو تا کړې ده که نه ما خو نه ده کړې اوس دا بې د پاسه بله ګناه کوي چې ټوله ورځ طالب علمان سبقونه وایي دغې 12 یوې پورې ویدي دي خوب کوي او ته په دې کې راشې وروره شیخ پیتي ماما دې ځانه جوړ کړی دی دروازه ډبه ډبه تیار سره امسا په لاس کي که نه امسا که ماتم شي زوی به بل لوړي دروازې ته نیولې غرب به د الله بنده د الله نه وویرېږه دا څه کوې
د الله نه ویره پکار ده پل دا عبادت خلقو ته مخې ته مږده در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرهیزگار د ځواني عبادت ځان ته مزه لري د ځواني عبادت صحیح ده خبره ده چې سپینګری هم په دې وخت کې چې الله پیژن دام ډیره ښه ده نام خبره ده الله دې زمونږ استاد ټول سپینګری او ټول مشران د اسلام د دین قدر کوونکي جوړ کی دا زمونږ مشران دي دا زمونږ د سر تاجونه دي زمونږ په سر باندې سوري دي خو د سوري مثال دی ولري ګوره بد اخلاقی دی نه کوي کمیندې دي او کپلاران دي داسې اخلاق دی نه کوي چې خپل بچي په دې باندې پښیمانه کي چې یاره څه بد مې وکړه چې دا یو د نصیحت خبره مې خپل د پلار ته وکړه یا مې د مور ته وکړه نه صحیح ده اولاد د دې ته په احترام او قدر لري که ته د هغې څومره هم بېعزتي کوې باید چې ستا احترام وکړي ته یې مور او پلار خو ته خو هم داسې مه کوه که نه دا زړه خو هم د ګل مثال لري که یو دفعه خفه شه بیا به خفه که چېرته ښځه سره کېناست بس یو جنجال ده مور به شروع شي په کور کې وایي زما سترګې دې وویستلې ستا پلار خو داسې نه ما باندې سلام هم ناچو ته راغللې ښځونکه خوا کې ناستې د خپلې ښځې زمونږ سترګې دې وویستلې ډوډۍ مې یو ځای خورې ورک شه زما زوی نه خو چې کله بیا دا ښځه خاوند خپلو کې مینه نه کوي بس بیا به راپاسېږي مورې ای ملا صاحب ولې خواښې داسې خواښې د زما په زوی تعویضونه کړي دي ولې هلته نه به خواښې راشي مولوي صاحب محترم خبره وره څنګه چل دی زما د لور دا خواښې نه ده که خدای تعالی د ده سر کل کي ولې څه چل شوی دی زما په زوی مې تعویضونه کړي زما لور سره یې نه پرېږدي بس ټوله ورځ جنګونه دي لور مې ورته وزره وزارې کړي د ښایسته لور مې ورته ورکړه چې دیدار به یې کېده داسې اخلاق داره وه داسې اخلاق داره وه لاړه د غوښو نه ډکه پکه وه اوس ترې نه هغه د سیمتاوي ته نه جوړه شوې ده دا د چا د لاسه دا د خواښې د لاسه ښه چې د خواښې نه پوښتنه وکړي وایي دا د جلۍ د مور د لاسه بس په کور کې هڅې بې څه به ډزې کوي یو بل باندې هېڅ هم نشته نه خواښې بدګمانه ده او نه دا یو بل ته بد عمله نه دي خو لیکن دا بدګماني په دې کور کې ځای شوې ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ځکه فرمایي تاسو په یو بل باندې ښه اعتماد ولرئ تاسو حسد مه خوروئ نفرتونه مه خوروئ تاسو محبتونه خواره کوئ نبی علیه الصلاة والسلام دریم دې صحابو ته فرمایي خبره واورئ او ویې منئ یوازې خبره اورېدل نه دي ښه منل هم پکې دي دا نه وایي چې ولا په دې چمشاد کې یو مولوي صاحب د ظالم ملا د کافرې مسلې کوي او نور ټک درته یاد نه صاحب چې خبره اوري نو عمل پې وکړه عمل پې وکړه چې الله تعالی درنه راضي شي او بل نبی علیه الصلاة والسلام اخرنۍ خبره چې زمونږ د موضوع سره تړلې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د هیچا نه سوال مه کوه د چا نه سوال مه کوه بغیر د الله جل جلاله نه قربان د صحابو نه صحابه کرام وایي دغه عوف بن مالک اشجعي رحمه الله فرمایي چې صحابه کرامو په دې داسې عمل کړی چې کله به ترېنه د اوښ د وهلو دپاره کومه لښته وغورځېدله اوښ به یې ودره او په خپله به ښکته شه بل صحابي ته یې نه ویل چې دا لښته راکړه ولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا ویلي دي چې د بل نه به تمه نه کوئ رب العالمین جل جلاله دې زمونږ او ستاسو په دین اسلام باندې عمل توفیق را نصیب کړي